السلام علیکم مولوي صاحب په خیر جوړ یې طبیعت سم دی مولوي صاحب ما دا خبره درته کوله مولوي صاحب دغه تا چې اوس کومه کیسه په مخ کښې راخیستې د وروره دغه د پښې خلک دي یا نور خلک دي په فتنو کې سره اچولي دي سره دغه به ډېره غټه ناکامي دغه وروره دا خلک پخوا په یو مذهب باندې روان وو یو خپله یو ابتدا او شی درلود او دا اوس تا اوس دا نوې کیسې شروع کړي دي وروره دا خلک دي وروره دا د سیفیت و د هدانیت و خواته جلبویه دغه به مناسب کار نه وي مولوي صاحب محترمه او دا چې وروره ته په دوو درو کالو کې اوس تازه راپورته شوی سره بیا هم پاچه بیا هم غازي شوې ولاکه موږ دغه په دغه جهاد کې شپږ ورځې شو ولاکه هم ته اوس نه ولاکه ته اوس چا فاتح راته ویلی نه ولاکه غازي راته ویلی نه ولاکه بله کارنامه راته ویلي دا به ښه کار نه وي مولوي صاحب دا نایان دونه په اختلاف کې اچول دونه غټه فتنه دا به الله تعالی ته خپل دې شهرت ته وجې څخه دا کار کول دا به زموږ غیر مناسب کار ماته ښکاري نو والله اعلم زه تا ته دا خبره کوم دا ستا د استاد د همدا ترواو دا خلک چې اول د واره انقلاب راغی دغه امریکایان چې افغانستان ته راغله دلته پاکستان ته راغله په پاکستان کې دوی اسلام آباد ته ورغله دغه ملایان زه د ښه یم چې دغه ملایان ورغلي وو اسلام آباد ته بیا امریکایانو سره کښېنستلي وو هغو ته ویلي وو چې موږ شراغلاس ورته وایو بیا هغه حدیث شریف ویل چې نبي علیه السلام وایي څوک چې د مېلمانه قدر نه وایي که هغه زموږ څخه نه دی نو دغه ملاتړوال دا خلک هغه خلک دي چې هغه امریکایانو ته شراغلاس ووایي په اول وخت کې د هغو خلکو ته دا وویل چې معنا د امریکایانو دفاع چې دغه پر موږ باندې واجبه ده موږ به د هغو قدر کوو بیا د هغه بعد د ظاهرشاه معینه مرستو رستانه دي په یاد ته قسم واخله که ورته ته خبر یې دغه ملایان دغه ملاتړو او دغه کسان یوه کسان نه ولاړه د تورخم پر لار باندې کابل ته ولاړه په کابل کې د ظاهرشاه د معینې فاتحه د پیر ګیلاني په کور کې ورکړه بیا د هغه بعد بیرته راغله او دا چې ورو دا کښې او دلته د کفارو غټ سازش روان وي او دلته بیا سربیره ته د جهاد دعوه کوې ځان مجاهد بولې دا به د اسلامي امارت سره به دا خیانت وي دا به د شهیدانو د دې کونډو د یتیمانو د نورو فدایانو سره به دا کوم دا به خیانت نه وي ته سوچ وکړه لږ دا کیسې ګټه نه کوي وروره پاتو دا کیسې پرېږده هره ورځ وروره بیا نو وروره ما ستا حافظه هم سره کمزورې ده ولا کوم حافظه یي ته هم یې دغه ویډیو کوې پرچې دې لیکلي په کتاب مابینځ کې دغه د هغه پرچې څخه یو دغه وایه شاګردان یې پوه کړي دي هغه شاګردان سره څخه پوښتنې کوي بس ته جوابونه ورکوې دا ښه کار ولاګوي دا نور خلک ته یادې دا خلک زه ګرده پېژنم دا د کلک مجاهدین دي چې په دا ځنګلو په دې ځای کې دي تر تا به زه هم د اوس افغانستان لیدلې هغه وروره زما سره په سنګر کې تېر شوي دي دا خلک چې دي بعضې زه پېژنم چې زما سره په سنګر کې تېر شوي دي ډېرې جهادونه یې کړي دي سره او دا ته په بدو نامو باندې یادوي او بیا د عالم دپاره د ملا دپاره ښکنځل ښه کار نه دي وروره ته په دا ویډیوګانو کې داسې بیابې خبرې کوې ښکنځل کوې د یو عالم د شانه سره د یو ملا د شانه سره دغه ښکنځل به مناسب کار نه وي که مناسب کار درته ماته ووایه بلکل بیا دا ګرد ته پر حق هغه پر باطل باندې دغه نو دا کیسو د څه ضرورت دی مولوي صاحب که ضرورت ته خو ته ماته ووایه ورته دا ضرورت زه لرمه بیا د یو شهرت دا خلک وروره موږ ګرده پېژنو دا خو ډېر دې نه دي تر اوسه سره ورک اوس بیا تازه پیدا شوي دي دلته په دا کوټه کې د امان چوک کې مولوي الله صاحب دی په دغه صحابات کې دا بل دغه ورته وایي څه نومېږي ابراهیم جان هغه دغه ناتروه دی و دا مینور محمد دی و دا کیسې خو ګرده خلک ګرده مشهوره خلک سره موږ یې پېژنو اتو خلک به سره خطا باسو بالا نور خوښه ستا ده د دې خبرې جواب راکړه صحیح ده د کچره روډ د ګوزو شپې ولاړې چې کچره روډ ګوزونه مو ویشتل ته نه یې خبر دلته اوس نظامونو یو بله کیسه جوړه ده امارت کې اوس د داسې خلکو په کونه باندې دلته په امارت کې خلک لرګي ورمنډي دا کچره روډ شپې نه دي پیدا بجې نه کم ستا غر ته وغیم دغه کار ته څنګه مجاهد بله چې په کونه دې د ګرپشن باز دا لرګي در ومنډه ته ودرېږه چې بله زه تا پیدا کړم ستا غر ته وغیم بیا به تا وګورم صاحبه د ګوزو کار نه دی لکه ته چې ګوزونه غورځوې خرکوسه د هغو سره چې د تاسې خبرې کړي دي
سراج الدین خلیفه صاحب داسې د وسان ملګري نه لري لکه ته د نرزوی څه ځان ښکاره کړه چې وازه دلته یم دغه مې ځای دی دغه مې کور دی بار زه تا وګورم چې ته څنګه نامې یې ته څنګه مجاهد یې ګوزاوړان موږ په جهاد کې نه پرېږدو لکه ته په چکه په یو قار رانوتلی د دې سره خرکوس پنجپیریان موږ د جهاده بند کړي دي ته په دې خبر یې که نه چې خپله د سراج الدین خلیفه صاحب زوی سې لا دې ولې چې په کونه لرګي در ومنډم سم به شولې ځان ښکاره کړه ځای راوښیه چې دلته یم هره ستا چل زما یې زده دی د چکه دلته د درازیک سره په کونه کې ناست دی دلته د هغه ځای پر لمبرو باندې خبرې کوي زه د سراج الدین خلیفه ملګری یم پلان کې یم